बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू नन د इंटरनेट په کلاس باندې شروع کوو. په دې ویډیو کې زه نه غواړم چې د انټرنیټ په باره کې ډېره تیوري ووایم، صرف د انټرنیټ هغه تعریف درته کوم. انټرنیټ موږ سره په دنیا کې غټترین نټورک دی، په کوم کې چې په میلیونونو کمپیوټرې یا نور ډیوایسز خپلو کې سره وصل دي. اوس راځو نټورک څه ته وایي. کله چې دوه یا د دوه نه زیاتې کمپیوټرې خپلو کې سره وصل شي د وایر یعنی د لین په ذریعه باندې یا د وایرلس په ذریعه باندې د یو خاص مقصد دپاره، دې ته ویلی شي نټورک. کله چې زمونږ کمپیوټر د انټرنیټ راغی وصل شو، که د لین په ذریعه وي یا لکه څنګه چې موږ سره د وایرلس په ترو باندې زمونږ د پی سي ته یا لیپټاپ ته نیټ راغلی دی، نو په دویم قدم کې موږ سره چې کوم سافټویر پکارېږي یا کوم ټول پکارېږي هغه دی براوزر. براوزر موږ سره یو اپلیکیشن سافټویر دی په کوم کې چې موږ سره ویب سایټ خلاصېږي. براوزر یې دوه قسمه دي موږ سره، یو ته ویلی شي بلټن براوزر او بل دی موږ سره نن بلټن براوزر. بلټن براوزر هغه براوزر ته ویلی شي چې کله تاسو په خپل کمپیوټر کې وینډوز انسټال کوه او د وینډوز سره خپل انسټال شي، چې هغه عبارت دی له انټرنیټ ایکسپلورر نه. دغه یو ګوري په ټاسک بار کې ښکاري موږ سره، دا د ای علامه چې ده پکې، دې ته ویلی شي انټرنیټ ایکسپلورر، دې ته بلټن براوزر وایي چې د وینډوز د انسټالیشن سره خپل انسټالیږي. او بل دی موږ سره نن بلټن براوزر چې هغه عبارت له موزیلا فایرفاکس شو، ګوګل کروم شو، دا نورې براوزر شي موږ سره. خو په دې کې موږ سره ټول نه مشهور چې کوم دی یا ډېر استعمالیږي هغه موزیلا فایرفاکس او ګوګل کروم دی. خو زما په اند باندې د ټولو نه ښه براوزر چې دی موږ سره هغه موزیلا فایرفاکس دی. دا د وینډوز د انسټالیشن سره نه انسټالیږي، دا به د وینډوز د انسټالیشن نه وروسته خپله انسټالې، یا خو به د سی ډي نه انسټالې یا به یو اس بي کې د دې سیټ اپ در سره وي او یا به ته دا د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړې. نو زه راځم تاسو ته هغه طریقه ښیم چې څنګه کولی شو دغه موزیلا فایرفاکس د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړو. ما سره خو اوس انسټال دی، خو ان کیس که ما سره دا انسټال نه وي په دې کمپیوټر کې ما سره نشته مثال ده او زه غواړم چې دا د انټرنیټ نه ډاونلوډ کوم او انسټال یې کړم. بالکل. نو موږ سره خو ګوره یو الریډي یو براوزر خو موږ لرو که نه چې هغه بلټن دی. نو زه په دې کلیک کوم، هر پروګرام چې موږ سره په ټاسک بار باندې پین وي هغه یو لیفټ کلیک سره څه کېږي خلاصېږي. دلته ایډرس بار کې به زه ورکړم ورته د دې خپل ویب سایټ دی www.mozilla.org. دا د دې ویب سایټ دی. د سپیل کې به غلطي نه کوئ، که سپیل کې غلطي وکړئ هغه ویب سایټ تاسو ته نه خلاصېږي. www.mozilla.org MOZILLA.org او انټر بټن ووهئ. د دې ویب سایټ درته اوس خلاصېږي. ګورئ دا ویب سایټ یې خلاص شو. دوی د ډونیشن دپاره یا د چاندې دپاره د دې ویب سایټ څه پیسې غواړي، که څوک کولی شي چې امداد وکړي پلیز نه تاسو کولی شي، که نه ضرورت نشته دی. موږ راځو څه باندې کلیک کوو دلته کنټینیو ټو mozilla.org په دې لینک به تاسو کلیک کړئ، لیفټ کلیک پې وکړئ. اوس راشئ وګورئ دلته ډاونلوډ فایرفاکس شته دلته که نه، ګورئ چې ماوس ورته راوړئ دلته راځي، بس په دې کلیک فری ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. لږ صبر وکړئ. ګورئ دلته لاندې موږ سره راغی یو ټول بار راغی، په دې کې موږ سره رن دی او بل دی سیو. که رن تاسو واخلئ نو داسې کېږي موږ سره ډایرکټ انسټالېږي، او که سیو واخلئ تاسو غواړئ چې دا ځان سره ثبت کړئ او سیټ اپ یې ځان سره ډاونلوډ کړئ. نو زه به دې سیو باندې کلیک کوم. وشو ډاونلوډ شو. هر سافټویر چې مونږ ډاونلوډ کو هغه د ډاونلوډ په نامه فولډر کې وي، موږ سره ډاونلوډ فولډر کې وي. وینډو ای وهم دغه فولډر سره په دې کې موږ سره راځي، په ډاونلوډ فولډر کې راځي. نو زه راځم په رن باندې کلیک کوم چې بس اوس یې انسټالو
کلیک کا په دې باندې شروع شو دا به یس کې تاسو ګوره ما سره خو انسټال دی ځکه ماته اپګریډ راوستل دلته که چېرته تاسو سره انسټال نه وي خو بس نیکسټ راځي او دا سافټویر تاسو سره انسټالیږي نو دا د فایرفاکس د ډاونلوډ کولو او د انسټال کولو هغه طریقه نو ما سره الریډي شته زه بس دا اپګریډ کوم دا به زه کلوز کوم